د خوست ولایت صبری او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د هغو یتیمو ماشومانو لپاره میلمستیا جوړه شوې وه چې په تیر 20 کلن جنګ او جګړو کې پلرونو خپل ژوند د لاسه ورکړی و. د دې ولسوالۍ ډلګیو مشرانو ویل چې دوی په خپلو شخصي لګښت د میلمستیا ترڅنګ له د یتیمو سره نغدي کومک هم کړی ده. د ډلګیو مشرانو په استازیتوب د یوه ولایتونو حمیوي قوماندان مصطفی ویل چې موخه یې د دغو یتیمو د پوښتنې ترڅنګ له دوی سره نغدي کومک و چې دوی په راتلونکي کې د ناامیدۍ احساس ونه کړي. نوموړي په مسؤلو چارواکو غږ وکړ چې د صبری او یعقوبیو په ولسوالۍ کې شاوخوا 800 کونډ یتیمان موجود دي. د دوی لپاره د دالیاتام جوړ شي. د هغې معاش نه خپله اندازه بله کړې وه د شهیدانو د یتیمانو دپاره چې دی به دا خشول شي او زړه کې وایي چې یاره دا یتیمان بالکل موږ هېر کړي نه یو ډلګۍ مشرانو او دی په دانې خشول شي او آینده کې به انشاءالله موږ داسې تدبیرونه نور هم لرو او تقریبا موږ 600 یتیمان لرو صبری ولسوالۍ. نو یوازې ټولو ډلګۍ مشرانو هم د مجاهدینو هم د سپین ږیرو علماو دا ارزو ده چې دلته داریالیاتام جوړ شي، آینده کې سهولت به وي دغې ته ښه تربیه یې وشي، ښه روزنه یې وشي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې دلته زیات شمېر یتیمان موجود دي. د خوراک او څښاک ترڅنګ دې د دوی ښوونې او روزنې ته هم ځانګړی پام وکړي. لکه څه رقم ته چې په خوست ولایت کې مرکزي مدرسه جوړه ده، دغسې یوه مدرسه موږ ته د اسلامي امارت مشرون جوړه کړي چې دغه یتیمانو صحیح تربیت وشي. موږ تاسې پښتو کې یو متال ده چې ښه سړي ځواب مې ماکې، دا ویلې یې دا ځکه یې چې پلور مې ډېر نیک سړی و، ښه سړی و، که د هغې په نقش قدم لوړ نه شم ازون به خود شرمولی چې پلور به مو هم شرمولی. نو شهدا او زمان یتیمون دا ټول د خو سړیو زمان یې د مشرانو لخوا د دې ولسوالۍ 800 یتیمانو ته د ډوډۍ او نغدي ډالیو ترتیب نیول شوی و او دلته ګڼ شمېر خلک راغلي وو. نورو کلونو به ډلګۍ مشرانو هرې ډلګۍ ځان ته ترتیب کولو او دا ځل ټولو په یو ځای ترتیب وکړو. دا په دې معنا چې دوی ټول هغه یووالي ته ژمن دي او خپلو منځو کې هماهنګي لري. د سرپرسته یتیم ماشومان وایي چې د اسلامي امارت په راتګ سره دوی ژوند ښه شوی ده، خو دوی بیا هم له مسؤلو چارواکو د ښه کېدو په موخه بېلابېلې غوښتنې لري، خو د تعلیم شرط یې لومړی ګڼي. هغه ډلګۍ مشرانو زموږ لپاره مړی پروګرام نیولی و. الحمدلله موږ په ډېر فخر او ویاړ کوو چې څه نه څه څه لرو. موږ ډېر خوشحال یو الحمدلله. خو ښه خبره به دغه وي چې دې ته مکتب جوړ شي، مدرسه جوړه شي، خپل درس کې شامل دي، خو بیا هم د پاملرنه باید ورته وشي. تقریبا ډېره همکاري کړې ده، خو بیا هم موږ چې یو د اقتصادي اړتیاوې ډېرې لري. الحمدلله موږ په دې باندې ډېر فخر کوو چې دلته زموږ مشرانو او زموږ د ډلګۍ مشرانو او زموږ عام مجاهدینو ډېرې هڅې کړې وې. د یتیمانو سره انشاءالله ډېر ښه چلند کوي. الحمدلله موږ په دې باندې ډېر فخر کوو، ډېر ویاړو. الحمدلله ډېر خوشحاله یم. دلته د یتیمانو ته ډېر کوشش کړی و، دلته مړۍ فعاله کړې وه، روپۍ ورکړې وې، ډېر خوشحاله دي. دلته موږ ولو ته داریاتام جوړ شوی، باید دلته جوړ شي، ډېر کوشش به وشي انشاءالله. د صبری او یعقوبیو ولسوالۍ اوسیدونکي چې په تیر جمهوریت کې د امریکایانو افغان دولت سره په مخامخ جګړه کې سلګونه کسان شهیدان شوي دي، میندې، کونډې او ماشومان یتیم شوي دي. خو په دې وروستیو کې اسلامي امارت ژمنتیا ښودلې چې شهیدانو کورنیو ته په خاصه پاملرنه کوي.